خامخا په اختلاف لري کې دي. دویم ایسه ختم شو رسالت. دریم ایسه جهاد فی سبیل الله 253 نمبر آیات پورې بدا چلیږي. پدې کې یو باب سلور بابونه دی. اول باب 196 آیات پورې دی او پدې کې تهذیب الاخلاق بیانې د مجاهد د پاره او د اصلاح د مجاهد د پاره تهذیب الاخلاق او د ملک د سمول لپاره سیاست مدنی قوانین هغه بیانې او مسله د روجه و پکې مسراشي. لیس البر تج جهاد کینو الله مجاهد طویل اول خزان جوړ کا کنه او تا ټوپک راغستره او ماشین راغستره میدان کې ولاړې یا جاز د خېجول لري په هندو باندې عمله کې آتا هغه باندې عمله په دی وجه کې چې دی دین نه مني او ته ډس کې او یا علی را مدد شاه دا تاسو وکړه ته په چا ډس کې هغه ته په خپل مرګري ډازو کا هغه الله یو نه غنی اتیم نه غنی کنه په سخت کې الله برا مدد کې کالی برا مدد کې. نو چې کم خلک په خپل عقیده ګډه وډه را د عجز نو دې چا سره جنگيږي کنه. یا استاد مسله کولا چې یو سیک دی مسلمان کنو ډایرکټ جنت ته وځي نو چې ته په دغه ورځ یو زمیدار منزل راغله و هغه اوریدلې هغه وی چې او خدا خوري رسان کار دی دلته خو سیکان وکنه زموږ ملک وسمشتا او هغه کور داسې دی کو چې سیکان وو هغه وی استاد خو دراته آسان کړه د ډېر منځونو او د سونو نو په بیغه شم کنه او ویلار کې ولاړو چې خدای پاک خوشلار د سیک په ګوتو راکې اجه ته پته نه لګي یو سیک راته او جو خدای دې سړی نه نیولره وی کلمه وایا انو هغه وی چې یا خدای پاک دا پچا وړېدم چاړې ور پسې راسته و چې وام دې وجنم دې یا کلمه وایا چې هغه پرزول کړ خلاص نشنو هغه ته زوایا راته نو هغه پوه شي چې اوس می وجنی را چولیو وی وې کنال علوم دې هغه وی ما پرېمه د وی وای راته نو هغه وی ماله کلمه ناراضي ویراده لاله دې بوزما ارټ کې ویلالا ناشته لالا پسې را وسرورا ویشا ولالا ډایرکټ جنت دې خوش کلمه ویل غواړي وتا هغه وی ولې وی استاد وی ک سیک دی مسلمان ک بچاره کلمه و نو ډایرکټ جنت دې وی دې منی ولې تیار دې خو اوس ماله کلمه ناراضي ویلالا کلمه او توایا لالا وی ما هم چې ته سوچ نه کړل چې کلمه صحیح لا ویو د سره سوکو بل پدوا کسې نیولې راځي استاد له بوزو استاد درال وی تا جمعه پر مسله کړو استاد سړی مرانی ولې خوښ وته کلمه ویل واړي هغه وی وایي وته کنه وی موږ له هجی ناراضي وی خطا سو دی لک پرې ده چې هغه پرې خو دغه ته تزا هغه لاړو وی تاسو دلته کې نه اول په خپل مسلمانان شي کنه نو بیا رسو نور خلق مسلمان کوي الکه مجاهده اول خو په خپل موحد شګنا نو ته په خپل په میدان جنگ کې غیر الله ته چغوي نو ته د جهاد کې نو په دې آیات کې لس خبرې کی مجاهد تا پنځه تعلق کې دې سره ده د پنځو تعلق عمل سره ده کدا در کې نه نو بیا مده جنگ لا ته د جنگ کې ته لاول ځان سره جنگ وکا اې نه پس بیا نور چا سره دا جګړه کوا لیس البر ان د نیکی ان تولوا وجوهکم چې تاسو مخونه واړوي قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او مغرب یرا غي ډیر غوبل جوړ کړو قبل را له بدل کړه قبل را له بدل کړه خبره نه پرې خو دا الله فرمای مړه په آرام کینه بد تاسو دین د دینه جوړ کړل چې مشرق ته مخ کا مغرب ته مخ کا تور روانه لګ جهاد مو کا کنه دا ټیک دا چې په مسواک کوم بلا ثوابونه دي چې یو مونږ مسواک سره وکنو او یا مونږونو ثواب ده نور فائدې لا پرېدا آخر وخت کې به کلمه شهادت نصیب شي خو جواز مسواک خو پیغمبر نه چلولې په هغه لات چې مسواک یې والره په هغه تورم چلولې را کنه نو جهاد خو بوم کې کنه بتا خو سنت صرف خوخي چې پای کې کړهو نه چا سره پکې ډوب بدول نه جنگ جګړه نه اوس مسواک وتا ته سوکسوي او الوا خړل وی سنت طریقه ده نو تا ته سوکسوي خره کنه خو چا تکلک خبره کول د دین بارکه وینه په دې چا سره ډوب بدول نه دی پکا وکم پیغمبر چې دغه کړی دیم کړی کنه په دې لاس مسواک هم واله په دې لاس هی په خپل تورم چلول را نو کله کله دغه سنتوم ژوند کا وکنه جهاد کوا نو خیر دې کافر سره نشه کوله نو خپل علاقه کې خپل کور کې حق خبره کا وکنه دا هم جهاد دی زور اور مخ کې حق خبره کول دا لوی جهاد دی نو دا نیکی نه را چې تاسو به دې پورن خطیه مشرق ته مخ کا مغرب ته خو یو مسله و بس شو تیر شو
ولکن البر لیکن نیکی من دا غچا دا من بالله چې ایمان لري په الله. مجاهد ایمان بالله بیړم به والیوم الاخر پر ورځ د اخره مجاهد په آخرت ایمانی. والملائکه په ملائکو به ایمان لري چې کوم کمزوري شو الله به مدد لراولېږي. والکتاب او په آسمانی کتابونو به ایمان لري چې دا جهاد ټول آسمانی کتابونو کې و زکه زکوما. والنبیین او پیغمبرانو باندې به ایمان لري چې پیغمبران جنگی دلیونو زلاسو کې ما دا به مجاهد کیدی. وات المال او عمل ګورا او ورکی بمال علی حبه سره د محبت د مالنا. مال چانی خوخدار چا خوخي انسانان خو پرېدا. زموږ یو ملګری خبره کوله وی ګوره دا پیسې نی ودا دار چا خوخي وی انسان نه ودا زناوروم خوخي. وی یو زمیدار ما ته وی چې ما پټي اړول او بیا مې وبکو سره تیارو نو غي دا وبچ اړي نو داسې یو تیرې ته فرید نو بیا وته لکسات ولاړی کنه نو چې پوه شي چې دغه د اوس دغه کیږي نو بیا بند کی بلې ته نو ما تیرې ته وب پرې خو دی او داسې غاړه تراله مودرې دما نو ویناسا په مې داسې خیال شو نو یو منګک مې ولید منډه والا کنه نو بس داسې مزګاروم نو ما چورګه دی چې ته تختی چې ته وب په ورلې کسو هغه وب صحیح کړه منګکو داغه تیرې تراغلو نو هغه چې ما صحیح کنو یو ځای تراغ نو ویدا غځه نه بیا را منډه کړ بل ځای ته نو بیا غځه تراغ نو بیا را منډه کړ نو بیا غځه تراغ وی ما وی چې یاره دا خو څه چل لې دې دې ځای ته زی راځي بیا چې کم ځای ته بیا راته انو یا غځه د وبونه لګدا سي براو دا سي ډیم پروتو نو بال ته نتلې نو چې زال ته لړم او مې کته نو وی کالداري روپې پرته ویل تکاردار مخکې دا کالداري 15 یا د روپې وکړه نو وی هغه پرته وی ویمای چې منګک پدې سکی زه لګ دی فاشوما نو چې مې وکړه نو د خلک نیولې را بل روپې راغی هلته کې خو دا غي سره نو دا د چې د دې ورس سره کاری کنه چې ته جمع کړې و نو چې وب پیراتلې نو دوی زر زر دغه دې ترا تختولې نو ما وی چې د سره لګ غپ لګوم کنه نو ما دا غدې نه پیسې راواغسته او دا چې سایت ته ودرې دم وې دې پیرې پسې تلو وې دې چې واپس راغې او غډیم ته دا سه وکړه نو پیسې نه وي نو یاره بای دا سګیر چا پیرې وکړه راو کته وې دا غوونه دا سه ببر کړو کنه او یبا دا سه سره ولاګو نو ما وی چې زه دې خپشوي وینو وی چې لکه سات تیر شو خاله ول عالم کنه چې یاره دا پیسې وکړه مدد دی وسره مشغول دی وی چې هغه مې دا سه کړو یا جز مړو ګوره د افغان نبی مړ شوی ویما وی چې یا خدای پاک دا سب بلا دې پیدا کړی را انسانان څه کې چې ګوره غور پسیم د افغان نه مړ شو چې زما پیسې چا وړي نو الله فرمای مجاهد خو هغه چې پیسو سره مینې بیم د الله په لار کې خرج کی ګوره ځان له تورالی ځان له ډال ځان لا سو پاغي جنگي کې مړکی کې پکې ومو وات المال او ورکی مال علی حبه سره د محبت د مالنا یا حبه په محبت د الله کې ذویل قربا خپلوانو تا یتیمانانو مسکینانو ته مسافرو تا وسائلینا او سوال غندو تا سوالګری لور کې وفر رقاب آزادولو د سټونو کې غلامان به آزادولو غلامان نشتا واقام الصلاه دا دویم عمل پابندی کې د مونږ نو چې ته مونږ نه کې او اعلان وشي چې جهاد درازه دې رټولو مخ کې منډوي ورګه وجنه وېدلا څوک وجنه تا په خپل چې ته مونږ کړه الله وی تر سم مجاهدې مونږ نه کې او راغلی هندو وجنه ورشل اول مونږ شروع کا بیا ورستو هندو وجنه وات الزکات اور کی زکات دا درم چې زکات نور کې تر سم مجاهدې والموفون بعهدهم سلورم پورا والی کی پخپل وعدو اذا عهدو کله چې وعدو کی نو چې وعده خلاف کینو تر سم مجاهده پنځم والصابرین صبر کوونکی فل باساء پتاوانونو کې ودراء او بدنی تکلیفونو کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې صبر وکړي اذن لاس په کې ولګي بیا چې وی چې یا خدای پاک مړ مې کې دا درد خو نشم برداشت کولې کنه دا یو سړی داسې جنگي ده داسې چې صحابه او تاریانو او نبی علیہ السلام ته وې هغه دا دوزخی ده او چې لک ساتیر شو نو هغه لګیدل په دې لاس باندې او دا لاس نډیر تنگ ویني ته به دی نو هغه تور پزان کې ومنډل خودکشي وکړه نبی علیہ السلام وی مال ته نبی ایت خو د وحی په ذریعہ ویل شوی وکنه دا پته هونه لګی کنه چې ته
تکلیف در باندې راشي او بیا ځان مړ کې چې دا خو زه نشم برداشت کولی. دا خو مړه معوض او معاذ ته ګوره چې هغه یو پسې لاس راښکلی شه، دا لاس یې لګېدلی و او بنډه و دلته سرمنه نښتې وه او لاس ورپسې راښکې شو او هغه په هغې کې لګیا او مقابله یې کوله، شهید شه پکې، خو لکه ځان یې نه ووجلی، ابو جهل یې وجلی او ځان یې نه ووجلی، سره د تکلیفونو هر څه برداشت کړي وو. نو الله وی صبر سرټیفیکیټ باله کته بیا میدان کې چغې وې ته هندوان خوشاله په ځان باندې، کافران خوشاله، یی درد بل ترسي ولخرین اب आवाज نو باسي، صحابه به درمنو لینو لیکن مجال شته چې ایو فریاد کو، ثابت هو ته هغه به فریاد نکو، ولې هغه وی چې زمونږ د وجه نه دین بدنام نشي. اولئک الذین صدقوا دے مجاهد لا الله دو سرټیفیکیټ ورکی. نمبر 1 دا مجاهدانا کسان دي چې دی رښتیا دي، یو ول الله د صداقت سرټیفیکیټ ورکا، او دویم واولئک هم المتقون او دا کسان دي پرهیزګار دي بچ کیدونکي د دوزخ نه دي. دا مجاهد ښا. یا ایها الذین آمنو دا بل خبره ده باب جهاد باله کې چې ستا ملک خو سمي کنا، ملک سمول غواړي او ته جهاد لړشه او کور به خوشي او د شپې بدر کرا، یهودینا هندونا عیسایینا کلمه گو مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله دا بوي، تسبیح وسری او نیمه شپه کې بستا کور تر اوړي او کندو بدلوي او کالی بدن ټولو تختی او تسبیح به مړي سبحان الله الحمدلله. نو ته چا سره جهاد کې؟ اول خود سره جهاد وک کنه چې تا سره تسبیح دی کلمه و او ته د مسلمان په کور رااله، نو ته مسلمانې اول خود سره جهاد پکار دی. اول ملک سم کا خپلو، نو هغه نه پس بیا بل توایا کنه خپل ملک دروانی او ته بل سره جهادونه کې. نو پدې کې سلور قوانین بیانی چې ملک بسنګ سميږي. آیت وی سیاست مدنی رومبه دا مجرم له بر سر عام سزا ورکې کاغار سوک دی، او مثال پیش کی د قاتلو چې قاتل ته مړ کا مخامخ، نو بیا و سبب معاشره کې سو قتل نکی او قتل سره ریلیټډ بیا ور پسې نور جرمونه، چا غلا کړي را لاس ته پرې کا، چا شراب سکلری په درو یو وها او دا شان سزاګانې ورکا. نو ته بیا ګوره چې په دې معاشره کې من راضي او کنا بیا ز جهاد لا کور به خوشي پروتي سوګه دا کاتی نکی. یا ایها الذین آمنوا یا مومنانو کتب علیکم القصاص فرض شوه دې پتا سو برابر والے فی القتل په بار د وجلو شو کې، الحر بالحر آزاد قتلیږي په بدله د آزاد کې، کازاد آزاد وجلی، والعبد بالعبد غلام به وجل کېږي په بدله د غلام کې، کيو غلام بل غلام وجلی. نو هغه به داسې کول چې غلام به مرګ وکړو، نو هغه به آزاد سړی وجو وینا زمونږه قبیله لګا غټره کنه، ولونسا بالونسا خزب مړکیږي په بدله د خزه کې، نو یوې نه به خزه مړکه هغه به سړی مړکو، الله ردو که پاغي باندې. دا زمونږ د مسلمانانو پښتنو معاشره کې هم دي، مرګ یو کسو کې او بیاوی بس مړه خو مړ کې سوک نو بدل والے. اوس خلک پوه شو نو چې څوک قتلو کې نو صرف هغه پورې محدود کړي، امخ کې خلک په دې مسلو نو پوها چې مرګ به وشنو بس هغې به هر څوک زوی به مرګ پلار به وله مړ کو، نیکه به وله مړ کو، تره به وله مړ کو، ماما، حالان کې دا ډېر سخت ګناه دی. فمن عفیا هغه څوک چې معافي وشوه له هغه من اخیه ضرور د مړینا شیء د سسیزا فتباع بالمعروف، نو دې به اتباع کی د شریعت، و اداء او ادا کی بدیت الیه دې مړواله تبع احسان په طریقہ. دا ګوره که څوک روغه کی نو اجازت وتشته، په تورات کې دروغ اجازت نو ښه، تورات کې صرف قصاص او بخل پکې نو او نه دیاتو، او په انجیل کې دیاتو معاف کول او قصاص پکې نو، او قران کریم کې درې واړه اجازه ته میلاو شو، که بدل له کاسه معاف کې او که دیت له پیسې ته له اسانتیا شو کنه، درې واړه اجازه تری. خدای کې خبره دادا چې مړ والو چې مونږ روغه کو هم له بدوره پیسې راکی، نو جرګه منس کې کینی نو پکار دي چې پیسې ولا هغه ورکی، او مونږه پنځمه سپاره کې ان شاء الله وایو چې سوره پیسې پکار دي، فتباع بالمعروف
کنا اتباع دیو کی مڑی والا د شریعت لکه دا نه چې پیسې فرض کا د قتل عمد خو ساړو دیت مقرر نه لري د قتل خطا چې دین وسلو خان دی او موجوده وخت کې اورګه کما دلته ځان سره نوٹ کړی موجوده وخت کې چې دینو د سپینو زرو په لحاظ سره داغي حساب کتاب کیږي کنه ومن یقتل مؤمنا متعمدا فاغ آیات کې دا راغلي اوس ما ځان سره لیکلی نه دی خو زه به ووایم دې آیات ته چې راورسو که خیري هغه 2000 سمثینګ چې دی دوره څه دغه ري سپین زر یا د هغې قیمت نن سبا چې څومره جوړېږي دا د قتل خطا دی د قتل عمد دیت دا مقرر نه دی که نه خو د هغې مطابق چې ورکوې نو د هغې نه هم نن سبا تقریبا 20 لاک دغه خواوشا 25 لاک جوړېږي نو فتبان بالمعروف هغې د دیت وغواړي د شریعت مطابق دا نه چې هغې د وی چې موږ له به 1 کروڑ روپۍ راکړي او هغه عجز چېته یا دیاړمار دی یا چولې خرڅي یا څه دروازې ځان له 100 روپۍ ګټي ا دې وی چې هلې به ورسره روغه کومه چې 1 کروڑ روپۍ راله راکړي نو 1 کروڑ روپۍ تاله هغه کم دی وګوري نو الله وی خیر دی که نه بالمعروف د شریعت مطابق ته وغواړه او ده ته وی واداء الیه باحسان او ادا کی به دې مړو واله ته دیت په ښه طریقه آئے کہ 3 کاله فقهاو مقرر کړی دي چې ردې مناسب پیسې و په 3 کاله کې مړی واله ته پوره کی دي نو بیا روغه خیر دی ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا در طرف درف تاسو ورحمه او مهربانی پاتې شو دا خبره چې د آخرت سزا ته ختم شو کنه امام شافعی صاحب وی چې ختم شو امام ابو حنیفه صاحب وی د آخرت معاملې الله سره ده که بخی او دې بخی کنه هغه به خپل بدلا غستی شي دغه قتل کې دوه دغه ګناونه دي یو حقوق العباد یو حقوق الله نو حقوق العباد خو پروغه معاف شو حقوق الله حقوق العباد حقوق الله الله که معاف کی مخخره او کني معاف کی نو ول سزا ورکول شي فمن اعتدى چا چې زیاتی وکاو بعد ذالک پس دې روغنا فله عذاب الیم دا غره پر درناک عذاب دی چې روغو کې بیا غوري بانه مو جوړوخه ځنه خلک وی روغ کوم چې راشي نو بیا به ته سبانه جوړه کوم مړ به کوم او دا سې کړیوم دي خو هغه خلکو له بیا سزاګانې ورکړي دي ځکه دا خدای حکم دی کنه تا ته وې 3 واړه اجازه ته مې درکړو نو هغه له پاسه دی ولې بیا خلاف ورزي کولا ولکم فی القصاص او استاذ لپاره په بدل غستو کې حیات یو لوی ژوند دی څنګه ژوند دی ولې امر په بیا ژوند دی شي حیات امام سیبوی په معنی د امن په جون کې بم امن راشي مرګونه به کم شي سعودي عرب کې ولې مرګونه نه کیږي هغه مخه سره وجنی کنه کار سو کی او زمونږ ملک ولې په اسانه مر کیږي په کمترو باندې ګوره خلک یو بل وجنینو په چرګانو وجنینو دا د مرګ خبره ده ځکه چې دلته چاته سزا نه ده میلاو شوی ته ولا سزا ورکړه د سعودي د حکومت په شان چې بیا دلته څوک په میخ باندې مرګ نه کی میخ به هغه پټه کې دی بوې خیر دی را به کی دا څه خبره نه او اوس په کمتره باندې سړی وجنی ولې چې هغه ته پته را چې ما ته څوک سوي دلته نو قرآن وی ته ورکړه د سزا چې بیا ستا ژوند امن کیږي کنه یا اولی الالباب خاوندانو د عقل لعلکم تتقون خامخا چې بچ شه د شر او فساد نه دویم قانونو ملک باندې سميږي چې فیصله په قرآن او سنت شي لکه څنګه چې پلار مړ شي او داغه جیداد د قرآن مطابق نو ویشل شو نو رونه یو بل وجنی رونه خويند بیا یو بل وجنی ښا نو چې کور روانيږي په خبرو چې د قرآن خلاف وشي نو ملک بنر روانيږي چې ملک په قرآن فیصله نه کیږي نو ملک بسم شي کور نه سميږي نو ملک بس سم شي کتب علیکم فرض شوی دی پتا سبحان دی وګوره دلته راغی اوس دلته فرض معنی به مونږ نکو او که فرض معنی کو نو بیا به معنی بل شانی کتبا چې فرض کو نو فرض شوی دی علیکم پتا سو اذا حضرا کله چې راشي احدکم الموت یو کس ته پتا سو کې علامه د مرګ ان ترکا کچری دی پریدی خیرن سمال خیر په معنی د مال نو په د فرض دی الوصیت وصیت فرض دی څنګه فرض دی اوس دا وصیت فرض دی چې ته به چې بای ګوره که زه مړ شم زما میراث به د قرآن مطابق ویشه قرآن او سنت مطابق دا خو ټیک ده لیکن نور وصیت کول نشتا چې زما مشر زوی له به
10 جری بزمک ورکوي او کشر لجدین او غلبا 15 جری ورکوي د منځري د خباړ ورکوي نو دې منه د خوخه دا وصیت اوس نشتا دا اختیار الله پلار لنه ورکړي نه مور لا دغه چې ته مړ شو استا مال نه ده هغه وس الله طریقه خو د سورۃ النساء کې شته احادیثو کې داغه مطابق با ویشل کیږي او اسه وصیت چې دینو کتبه په معنا د نو دیبا مستحب دادی چې او سړی مړکیږي او هغه وصیت وکي چې را مور پلار سره مخې غړه کوي او یا خپلوانو سره غریب د دله پکې لګ ورکه نو دا مستحب دی الوصیت وصیت للوالدین لپاره د مور پلار والاقربین لپاره د خپلوانو بالمعروف د شریعت مطابق حقا لازم دی واجب دی علی المتقین پرهیزګار باندې او جسو کوي دا منسوخ ده په سورۃ النساء سره نو مونږ وې چې د صحابه او د سلف تعریف کا چې غیب وې چې مخکې وصیت کول واجب او لازم او اوس وصیت مستحب شو یعنی حکم صفت بدل شو د واجب نه راغ ستا مستحب تا واجب خامخای مستحب کا کې او کنه کې کولو کې ثواب دی نه کولو کې گناہ نشتا نو حقا په معنا لایق دی علی المتقین پرهیزګار سرا او کو نکینو سفرک نشتا فمن بدله هغه څوک چې بدلې کو دا وصیت بعد ما سمعه پس داغنا چې د وریدا فینما اسمه نو بشک گناہ د بدلولو لدی پاک کسانو دی چې بدلی دی لرا او غلط وصیت یې کړو بدلې کا کاغه ویلو زامنو لونو کې فرق کړو نو ټیک د هغه مخ کې ولیکا خو چې مړ شي به بدل کا او په بل کاغذ ولیکا او چې کم زوی لوري ته استرا پکرانن باسا ځکه دا هغه سروم خې غړې را دی ژوندو سروم خې غړا دا او کاغذ صحیح وصیت کړي او تا بدل کو نو ګناه پاک چاره چې بدلې کو ان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدون کې پوه ده فمن خاف فمانه د علما چا چې معلوم کو مموسن د وصیت کوون کینا جنفن طرفداري او اسمن یا د ګناه بل خبره چې یو زه وباسي او نور لورکی یو لور په وباسي نور لورکی او د پته رجلا دي زیاتی کی طرفداري کی یا د ګناه سو وصیت یو کو چې ما پس ګورې سلويختی قضا نشي او کال کې برا پس خامخا په دیر وس خیرات کوي د بدعات وصیت یو کو نو فاصله بینهم د اصلاح کړه دی پمنس کې دا خبره اړون لیکلې نو فلا اسم علی نشته ګنا په دی لیکون کې وګور الله وی بری شوي تا خو اله غسر خو کړو ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان دی دریم قانون د ملک حکمرانان او عوام با عیاشی نه کی خواهش پرس بنی نو له هغه به ملک ترقی کی او کنا بادشاہان ځان له مزه غواړي عوام ځان له غواړي نو هغه ملک تباہ کیږي او بیا ترقی نه کی دا چې صبر نه کې لکه روزه کې چې څنګه صبر کې مونږ دار پېشمنی مال شپکه اډوړه تام کې دنه کنه ډومبه پېشمنی او خلک دتنی او مونږ دار ځان کلک کړه نو چې دا یو میاش روجي نیوي د حلال رزق نه ګوره حلال مونږ را تیار ډوډۍ حلال پرتی دي کنه پړې شو ما خام نه مخ کې پړې شو نشو پړې حلال دي خو نه شو پړې نو الله لکی چې کال کې یو میاشت د حلال او نزان صبرول شي نو دا یو لس میاشت د حرامونو روجونی وکنه یو لس میاشت د حرامونو روجونی وا دا یو کال دا یو میاشت څنګه الله دې لراکی چې دا یو لس میاشت په د حرامونو بچ شي ذکر د روجې شروع کی ذکر روجې شرعیاشی ختم شي خواهش دفع شي نفس وسره کمزور شي د دې وجه چې کم ځوانان هغه په باډې مضبوط دی او وسه نه رسی واده نشي کوله او اس طریقه وسره بلنی نو هغه د روجې نیوي دغه چې روجه چې دین دا نفس کنټرول کی دفع کیه وجود او نفس دواړه روح کمزوري کی نو دی بیا ګناونه ته نه مایل کیږي ها نو روجه دا ډیر اهم کردار ادا کی د نفس په کنټرول کولو کې خلق اس په دغه کی کنه جوتی کی کنه ټانګه په تړي نو هغه اجازه پوونی پسو کسې نیولې او هغه شګې تم ټوپو یا ورځې ته دي په جدا سه یو هفته وسرای کړهو کی نو بیا یو کس شاته ناشتي او هغه واګي نیولې او چې سو سره هغه کی هغه بکی نو خیر دې دا نفس ومغه ټول را یو د شی په ټول کسبه کنټرول کو چې کنټرول شي کنه بیا واګي تاسو سره دي
چې ته کینې نو کینې، چې ته پاس نو پاسي. خو دې دغه چې دی دا نفس دی د ماشومانو په شان دی، بس زدي ډېر دی زدي. نو ماشوم لږ په وخت مخه نه واله نو دی بیا خرابېږي، او چې نه خیال هم ساتي خو کنټرول یې ساتي نو دی بیا سمي. نو روزه په دې کې اهم کردار ادا کوي. یا ایها الذین آمنو، اے کسانو چې ایمان امر راوړل، کتب علیکم الصیام، فرض شوی له پتا سروجا لکه څنګه چې فرض شوی و پاک کسانو چې تاسو نه مخ کیو. اسنه دا وې چې ډېر ګران عبادت دی، ګوره دا را باندې الله فرض کو. الله وی یوازې پتا نه مړه ستانه مخ کې خلکو باندې فرض وا، بلکې کې دې شي پچا ډېر و زمونږه لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو بچ شئ د ګناونو نه. ایام معدودات، امړه ولې یریږي یو سور ورځې د شمار ورځې یاد کړې ښا، ځکه چې کله 29 شي او کله 30. نو هغه 29 اکثر زموږ په خیال میاش نه خو میاشي. بعض خلک وی نیمګړې مکړه چې کم داو یاد بیا روزه دی، ځکه چې په ځان په خپل گواہی وکړه. ویره یو ته دغه کړه کنه، اوس خدای دې خیر کې جنن میاشو ویني، څوک وی یوم خړل را څوک وی دوا، هیڅم نه دی خړلې. بس چې اډه روشن وبد دغه ټیم روزه شو کنه. و چې ردینه پسې نه دی وینو خود زیاتې دی. و چې میاشو ویني دا د قیامت نه خو کې حدیث کې راځي چې خلک به وي سپومې غټه ده سپومې نری ده، او د الله خو خره کله غټه راخیږي کله نری. دا فطرتونه دي، ځنې سپومې نری پړم بهش په ځنې غټي. نو چې غټه وي اوم خړلې یو سو دا مو آیا چې اوم خړلې ښا، چې چاوې نو بدغه خړلې په ځانې گوايو ک بیا د قضا راړي. مونږ خو نه وایو چې مونږ خړلې دي، چې 29 شوي نو بل پوره شوي کنه. کله میاش د 29 وي کله د 30 وي، او اکثر الله په مونږ مهرباني کوي نو اکثر میاش د 29 راځي. تاسو ګورئ نه اختر ټول په 29 نه راځي، چته زما خو نشي یاد چې ته مونږ 30 پوره کړی. دا د الله خو خره بس هغه امله ثواب د 30 راکې بد ته پکې سره کوته وای چې دا یوم خړل دی را او دوم خړل دی، دا غلطه خبرې دي. ایام معدودات، یو سور ورځې د شمار ټول کال خوري کنه. 365 خو شمسی دی، دا خو په قمری 355 54 خواوشا جوړیږي. نو جرا دور ورځې خوري نو خیر دی، دا 29 30 ورځې پکې د ګرمي مخره کنه، صرف د ګرمي کنه، نور هم اخام بیا سړی دومره اخري چې دا ساره د ګرمي مادیګر ارسه پکې راواړي. فمن کان منکم مریضا، اسوک چې و پتا سو کې بیمار، او علی سفرین یا په سفر کې او فعدۃ نشمار دی پوره کی من ایام اخر د نور وزنا. وګوره مریض او مسافر پکې الله بیا بچ کړو. مریض توی ز خیر دی چې کله خشه و بینی وي. وګوره چې ډاکټر وته ویلې چې مونږ وخا، وګوره چې ډاکټر وته پخپل ویلې دی نه چې دی وته ډاکټر صاحب ما ته وایا کنه چې مونږ وا بلا خلک لړ شي کنه، یاره جی بد دا ګورده او یاره جوړه داسې او دا هغه. نو ډاکټر جزوی چې بد دی خو څه نه صبرېږي، هم ته وی چې مونږ ونو ډاکټر لومړی په کار چرچاته وی چې روزه مونږ وا. هغه مریض ته دی وی چې کم د پاره نقصان دی هم بیا رسو به نیوي. او مسافر له اختیار دی ښا، مسافر له اختیار دی. مسافر کا روزه نیوي او کنه نیوي او فرضي او منځ کې اختیار نشته د مسافرو. مون بخامخه نیم کوي، سلور رکعات فرض بخامخه دوا کوي، که سلور او مکړه هغه مونږ نه شاو بیا کوي، او که ټیم د نتری قضا به کوي. ځکه مونږ کې رخصت نشته او واجب دی، او روزه کې رخصت دی. نبی علیہ السلام روزه کې فرض سفر کې فرض روزي نیولې وي او پکې نه وی نیولې استاخ حرکت نیوي پکې هم کنه نیوي هم، بلکې نن سبا علما وی چې سہولتونه راغلي دي نو نیوي دي، ځکه چې د رمضان په شان ثواب بیا نه ملاويږي. وعلى الذين پاکسانو یطیقونه، چې طاقت لري د روزه مالدار د نیوي نه، نو فدیتون غدی فدیه ورکی طعام مسکین، چې خوراک د مسکین دی. دا ابتدا کې حکم وو، روزه ګرانه وا او بیا د خانانو ته لګرانه ځکه دی خو بدن لګ نازک ونته، نو پدې چې لګ لوګ راځي نو بس بیا په سرګرځي. نو الله وی ز خیر دې چې دا کم نازک یې کنه پیسې رسري، نو تاسو ز پیسې ورکوي د روزه پسرو نو غیب نه نیولې. خدا بیا رسو دا حکم رسو آیات کې منسوخ شخه، سو وخت پورې وو بیا منسوخ شو. ازنه اوس ځنه خلک وی لکه ما یو فتاوا کتا هغه چې سوال کړو زمون کلی کې سړې ده او منځونه نور خز زبردست سړې ده،
او مالدار دی وی چې الله پاک وی چې د خیر د نشنی ولنو پیسې ورکوا ویغه پیسې ورکی بیا دی خکی نو غیله مفتی صاحب جواب ورکړو چې نه دا حکم خو منسوخ دی دا در چا ذهن کې چودري دا د اسلام ابتدایي دور کې و چې کله نوې روزه فرض شو بیا خو په هغه ټیم کې سوخ پس دا حکم چې دی هغه منسوخ شو. نو دویم وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه الا یطیقونه لام پکې دلته حذف ده چې طاقت نه لري د روزه فدیه فدیه باور کې طعام مسکین چې خوراک د مسکین نه بوډا ده 80-90 سال کې یا بوډا ده یا دایمی مریض ده نو هغه نشي نیولې نو هغه فدیه ورکی طعام د مسکین سرسایې برابر 2 سیر غنم د یو روزه او درېمه خبره ها چې لا یطیقونه کنا د اکرالو دغه غوی دا د اطاق یطیقو دا غینه ده امزا پکې د پاره د سلب راغله چې ډیر بوډا شو یا ډیر بیمار ده او درېمه معنا شاه ولی الله رحمت الله علیه وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت لري د روزه د مونیوي او چې مالدار یې فدیه فدیه ورکی طعام مسکین چې خوراک د مسکین د مراد ته سرسایه ده شاود الله سوي مراد ته سرسایه ده چې روزه وسره پاک شي. او بل معنا ابن تیمیه رحمت الله علیه وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت لري د روزه بنوي فدیه د ورکی طعام مسکین یعنی خوراک مسکین تا چې روزه ماتي نو خیر دی یو دوه کجوره یا بل سوسی رسی نو خپل گاوند کړي چاله ولېږي چې دواړه ثواب وشي بدنی مالی دواړه. فمن تطوع خیرا چا چې په خوشاله او کړسنی کې دا بغوري داغه د پاره فدیه ورکړي وا رستو خشون روزه مونی ولې الله وی ډېر خو کړو وان تصوموا خیر لکم او کتا سروجی نیوی دا به تاسو ډېر بهتري کتا